نن د پښتون شاعر خوشحال خان خټک ۳۴۰ تلین دی. خوشحال خان خټک څوک و، څه یې وکړل، دلته یې په اړه غږېدلي یو. د افغان پر ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. خوشحال د پښتو ژبې شاعر، مبارز او لیکوال و چې نږدې ۴۰,۰۰۰ بیتونه لري او د ۱۶ اثارو لیکوال دی. خوشحال د پښتنو د یووالي ارمان ګور ته یووړ او لمسیان یې اوس هم د بې اتفاقۍ پر هغه میدان چې ټول نارې وهي چې راځئ یووالی وکړو، بې یووالي ولاړ دي. د خوشحال خټک ژوند، کور، کلی او مرګ په اړه نوي روایات. له نن څخه ۴,۵۰۰ کاله پخوا پېښور ته نږدې کوهاټ کې د خټکو ۲ پښو بولاک او تري یوه ستره خپلمنځي جګړه وکړه. د تري شاخ مشر اکوړه خان د خیبر پښتونخوا د پېښور او راولپنډۍ ترمنځ لویې لارې ته نږدې یو کلی آباد چې اوس اکوړه خټک نومیږي. اکبر باچا د دې کلي مشر ملک اکوړه چې په سیمه کې بیا مشهور سو ځان ته وغوښت او هیله یې وښوده چې د دې سیمې د خټکو مالیه باید هغه ملک اکوړه راټوله کړي. هغه ومنله او د اوسني ګمرک رئیس غوندې دنده ورته وسپارل سوه او دغه ځای تر جلال اباده پورې د دې کس دنده وه. د مغولي سرکار اصول دا و چې چا به مالیه ټکس ټولوه، نیم به د هغه او نیم به د سرکار و. ملک اکوړه خټک د خوشحال بابا ور نیکه و چې ځان ته یې یو ښه ډبرین کور جوړ کړ او وروسته د پښتو ژبې ستر شاعر، لیکوال او اتل خوشحال خان همدلته وزېږېد او دا یې د زوکړې او نیکونو ټاټوبی سو. دغه کلی د مغولي دربار د حمیت له امله ژر وده وکړه. خوشحال په ۱۸ کلنۍ کې د نیکه او پلار ځایناستی سو او له خانۍ سره یې تفسیر، فقه، حدیث، فلسفه، طبابت، منطق، حکمت، معانی، عروض، بیان او نور هم ولوستل او له مغولو سره د یوه کړکېچ پر سر زندان ته په تللو، د مغولو سرسخت مخالف او د پښتنو مشرتوب په رسېدو د مغولي دولت په خلاف د لوی جنګ مشرتوب ور د غاړې سو. د اټکل ۱۶ اولادونه له ډلې مغولو د هغه زوی بهرام خان د خوشحال د نیولو یا وژلو لپاره رشوت ورکړ او هغه ته په رسمي ډول د خټکو د ملکۍ یا خانۍ تمه هم ورکړه. خو مخکې له دې چې بهرام دا کار وکړي، خوشحال د خپلو ۲ زامنو نصرت خان او ګوهر خان په مرسته د تیرا په سیمه کې د اپرېدیو سیمو ته ولاړ. خوشحال د ۱۶۸۹ کال د فروری پر ۱۸ د جمعې په ورځ د ۷ کلونو په عمر په ډمباره کې مړ سو. کله چې خټک د هغه په تلاش کې سوه، د هغه مړی، توره او اس د جسد سره وموندل سول. روایت دی چې خوشحال د خپل مرګ څخه مخکې وصیت کړی چې د هغه جسد باید په داسې ځای کې ښخ سي چې د مغولو د اسانو د پښو دوړې د هغه پر قبر نه راځي. له دې امله د هغه جسد د اکوړه خټک په خټک غونډۍ کې د شمي کلي کې ښخ سو او عام پښتانه یې قبر ته د یو مشر مبارز په توګه ورتلل. وروسته پښتنو یوه وړه ودانۍ ورته جوړه کړه چې دغه ودانۍ چې تر مخ یې سیند بهیږي د پښتني کلالۍ ډیره هنري برخه جوړوي. کور کې تر ډیره د ځایي کاڼو څخه کار اخیستل سوی دی. ۷۰ کاله وړاندې چې د افغانستان هنرپال پاچا محمد ظاهر شاه د خوشحال خان خټک مقبره رغوله، نو د هغه په یاد یو وړ کتابتون هم جوړ کړ چې اوس پراخ سوی دی. د خوشحال خټک مقبره د افغانستان د دولت په مرسته اول نادر خان قبر جوړ کړ، خو ډیر ساده. وروسته د خوشحال مقبره د افغانستان د دولت لخوا د پښتو ټولنې په هڅو د کابل په ډبرینه کارخانه کې جوړه سوه. د ښه مرغه د دې کلي اوسېدونکي د خپلو نیکونو ډیرې زړې ودانۍ ساتلې دي چې یوه پکښې د خوشحال خان خټک د کورنۍ ده چې تر اوسه ښه ولاړه ده.